بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د اسماعیل شهید د خزي خورشید جهان سبا سهال دی او اسماعیل شهید ولی فریخه ده. دوستانو که غواړئ چې د ټول حقیقت نه خبر شئ ویډیو را سره تر اخره ضرور وګورئ او کوم ملګری چې موږ سره په چینل کې نوي دي هغه د مهرباني وکړئ زموږ چینل دې ضرور سبسکرایب کړئ ورسره د ګونګرو نه هم وخی. دوستانو اسماعیل شهید خو تاسو ټول پیژنئ چې د پښتو یو کامیډي اداکار دی چې د هغه ډرامې یوازې په پاکستان کې نه د دنیا په ګوټ ګوټ کې چې څومره پښتانه دي د اسماعیل شهید ډرامې ډېرې په شوق سره ګوري او ښکاره خبره ده چې د اسماعیل شهید ډرامې د هر څه نه پاک دي لکه پخاشي او ګنده ډانسونه پکې بالکل نشته. خو د یو څو ورځو نه دغه خبر په سوشل میډیا ښکته پورته کیږي چې اسماعیل شهید خپلې ښځې خورشید جهان لا طلاق ورکړی چې هغه هم د پښتو ډرامو یو تکړه اداکاره وه. دوستانو تاسو دې خبر اوسئ چې اسماعیل شهید دوه ودونه کړي او مشره ښځه یې د میډیا او د اداکارۍ میدان نه ډیره لرې ساتلې او دویمه ښځه یې خورشید جهان چې هم د اداکارۍ په میدان کې خوښ کړې وه او د هغې نه پس د دواړو واده شوی. خو دوستانو دا خبره بالکل دروغ ده چې د اسماعیل شهید او خورشید جهان طلاق شوی ځکه چې د ډیرو چینل والا او د فیسبوک پیجونو والا د خپل ریټینګ لپاره داسې بې بنیاده ویډیوز او پوسټ جوړ کړي چې د یو انسان زړه ته پې درد ورسي. تر نن ساعته پورې د اسماعیل شهید د طرف نه دې خبرې هیڅ ثبوت نه دی راغلی نو بیا چا پسې هسې بې بنیاده خبرې کول نه دي پکار او د چا ذاتي ژوند کې ګوتې وهل هم نه دي پکار. دوستانو تاسو د ویډیو باره کې څه فکر لرئ د خپلې رایې اظهار را سره ضرور په کمنټ کې وکړئ. د نورو معلومات لپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې مې په لوی الله سپارم. د لوی الله په امان.